Hello, how are you, my dear students? Fine, feeling well, happy, delighted, cheerful. Okay, that's great. That you are fine and are fine by the grace of Almighty Allah. سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم زه ستاسې د انګلیسي د ژبې استاد هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې د نن ورځې درس دی صفحه اویاومه یونټ 6 شپږم څپرکی دی. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې د درس موخه یا هدف څه شی دی؟ ګرانو زده کوونکو د ایګل، ډیسک، کار، بال، انټ او فاکس د انځورونو د نومونو د زده کول دي او په ساده جملو کې د پورتنیو کلمو کارول دي. ګرانو زده کوونکو په دغه لوست کې لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویله چې په دغه لوست کې موږ د دغو انځورونو نومول زموږ هدف دی. دغه انځورونه موږ په تیر لوست کې هم پرې خبرې کړې دي او د دوی نومونه مو هم ویلي. ګرانو زده کوونکو نن یو ځل بیا د دغو کلمو نومول او بیا یې په ساده جملو کې کارول دي. څرنګه موږ کولی شو چې یوه کلمه په یوه جمله کې وکاروو. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ په یوه ژبه کې یوه کلمه زده کوو نو موږ کوشش کوو چې هغه کلمه بیا په یوه جمله کې ځای پر ځای کوو، په یوه جمله کې وکاروو، تر څو کله چې موږ یوه کلمه په یوه جمله کې کاروو نو موږ ته یوه جمله لاسته راځي. کله چې موږ یوه جمله جوړه کړه که چېرته موږ د دې جملې سره همدارنګه بله جمله جوړه کړو، بله جمله له جملو څخه بیا یوه ژبه منځته راځي. ګرانو زده کوونکو راځئ بیا هم انځورونو ته وګورئ او له ما پسې وروسته د دغو انځورونو د نومونو تلفظ ته وکسئ. Look at the pictures, listen to me and pronounce these words after me. The first picture, لومړی تصویر. What do we call this picture in English? Right? It is an ant. What? It is an ant. Ant, right? The next picture is ball. What? Ball. Very good. Ball. Repeat after me every word. Ball. Ball. And the third picture is car. What? Car. Car. And after this we have a desk, right? Desk. D-E-S-K. Desk. And the next picture is eagle. 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 Fox. 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 Very good. Now, dear students, read words under the above pictures. I'm going to write name of every picture under it and you need to read them then. The first picture is, what is the first picture? As I told you, the first picture is ant, A-N-T, ant. What is the next picture? The next picture is ball. The home tasweer zamung sara ball day. After this, car. And after this, desk. After that, eagle. And then fox. Now, dear students, read the words under each picture. Ball. Ball? No. Ant. Right? Ant. Ball. Car. Desk. Desk. Eagle. Fox. Very good. Now dear students, page 72. Page 72. Look at the pictures and read the sentences after your teacher. ګرانو زده کوونکو هر یو تصویر ته وګورئ او له ما پسې د هغه هره جمله تکرار کړئ. It is an ant. It is an ant. It is an ant. Picture 2. It is a ball. It is
a ball. It is a ball. Picture 3. It is a car. It is a car. Picture 4. It is a desk. It is a desk. Picture 5. It is an eagle. It is an eagle. It is an eagle. Picture 6. It is a fox. It is a fox. Right? Very good. Now, dear students, I read some sentences and each picture. ګرانو زده کوونکو د هر تصویر لاندې ما تاسو ته یو څو جملې وویلې. ګرانو زده کوونکو بیا هم زه غواړم تاسو ته یوه یادونه وکړم. مونږ څرنګه کولی سو چې دغه انځورونه یا دغه کلمې په جملو کې وکاروو. ګرانو زده کوونکو دا ټول اشیا دي. څه شی دي؟ اشیا دي، یعنی شیان دي. موږ د شیانو لپاره څه شی کاروو؟ کوم ضمیر کاروو؟ موږ اټ کاروو. اټ سم دی؟ او دا هر یو مفرد دی، جمع نه دی. ګرانو زده کوونکو مفرد دی. انټ هم یو دانه دی، بال هم یو دی، موټر هم یو دانه دی. اوس ګرانو زده کوونکو نو کله چې موږ دا په جملو کې استعمالوو نو اټ ایز معنا دا دی. اټ ایز معنا تاسو بدل ته هی او شی نه وایي، ځکه نه دا یو شخص دی، نه دا یو هلک دی، نه دا یو نجلۍ دی، نه دا نارینه اسم دی، نه دا ښځینه اسم دی، دا یو شی دی. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ نو موږ د ده لپاره اټ استعمالوو. اټ ایز معنا دا دی. ښه دا څه شی دی؟ له ده نه وروسته ګرانو زده کوونکو تاسې څه شی استعمالوئ؟ او ان. په دې دواړو کې به یو استعمالوئ ګرانو زده کوونکو. یا به اوایې یا به ان، خو کله به اوایې او کله به ان. که چېرته دغه اول توري د یو نوم څه شی وي؟ واول وي. واول کوم توري واول دی ګرانو زده کوونکو؟ موږ په انګلیسي کې 15 واول توري لرو. هغه 15 واول توري کوم کوم دي؟ ا ده، بی دی؟ نه بی نه ده. ای ده، د ای نه وروسته ګرانو زده کوونکو ای ده. څه شی دی؟ ای ده. ای ده. ای نه وروسته ګرانو زده کوونکو آی ده. آی نه وروسته او ده. او بیا یو ده. ګرانو زده کوونکو که چېرته د یو نوم لومړی توری ای ای آی او یو وي نو تاسې به بیا څه شی استعمالوئ؟ ان. که چېرته ای ای آی او یو نه وي نو تاسې به بیا ان نه استعمالوئ، تاسې به بیا اوایئ. لکه وګورئ it is، راځئ دغه انت دلته لیکو. څه شی لیکو؟ انت لیکو. نو راځئ دلته مونږ اوس انت لیکو، ANT. نو اوس مونږ it is انت وایو که انت وایو؟ نو وګورئ لومړی توری واول دی که نه دی؟ واول کوم توری دی؟ AEIOU. اول توری د واول دی، نو ای واول دی که نه؟ نو تاسې به ان وایئ. it is انت. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ په همدې شکل که چېرته دلته مثال زه بال ولیکم نو اوس بال لومړی توری واول دی، بی په واول تورو کې نشته، نو it is a ball به بیا وایي. ګرانو زده کوونکو د ا او د ان معنا څه شی دی؟ one. ا او ان معنا یو. it is a ball معنا دا دی یو بال. ا او ان د دواړو معنا یو دی. ان کله استعمالوو؟ کله چې له موږ سره واول توري راغلی وي. واول توري کوم دي؟ واول توري ای ده، ای ده، آی ده، او ده او یو دی. که چېرته د یوې کلمې لومړی توری دغه توري ول نو تاسې به بیا ان ورته استعمالوئ. ا او ان د دواړو معنا یو دی. آفرین ګرانو زده کوونکو. اوس راځئ له ده نه وروسته ګرانو زده کوونکو in pairs
اوس ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته اشاره کوم یو انځور ته، تاسې به ماته هغه انځور لپاره جمله وایئ. دلته جمله جوړه کړئ. کومه څه جمله؟ داسې جمله. It is دلته کار وایئ. It is اوس ا کار وایئ که ان کار وایئ؟ It is a car. ولې؟ ځکه سی چې دی ګرانو زده کوونکو واول نه دی، سی کانسوننت وری دی، نو تاسې به بیا ا وایئ. It is a car. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو تاسې به له ای د برخې کلمې په خپلو کتابچو کې لیکئ. دغه کومې کلمې چې ګرانو زده کوونکو تاسې ته مونږ په ای برخې کې در وښودل، تاسې به دا کلمې په خپلو کتابچو کې لیکئ. هغه کومې کلمې دي؟ صفحه اویاومه دغه کلمې انټ، بال، کار، ډیسک، ایګل او فاکس، دغه کلمې ګرانو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ اوس ګرانو زده کوونکو راسئ، صفحه نمبر دی 83. صفحه 83 دی ګرانو زده کوونکو. د ایګل، ډیسک، کار، بال، انټ او فاکس د کلمو لوستل او پیژندل دي. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسې ته دلته شپږ کلمې درکړل سوي او د هرې کلمې د شپږ انځورونه درکړل سوي، د هر انځور لاندې 3 کلمې لیکل سوي. تاسې به د سم انځور څخه کرښه چاپېروئ. لکه تاسو ته د انټ یعنې میږی تصویر دی، انځور دی، 3 کلمې دي، کار لیکلی، انټ لیکلی، بال لیکلی. نو میږي ته مونږ انټ وایو، نو تاسې به څه شی کوئ ګرانو زده کوونکو؟ له انټ څخه به کرښه را چاپېروئ. همدارنګه ګرانو زده کوونکو انځورونو ته وګورئ او تر هغو لاندې کلمې ولولئ. اوس ګرانو زده کوونکو د هر انځور لاندې 3 کلمې دي. ما ته وکړئ، زه یې وایم، تاسې ما پسې تکرار کړئ. کار، انټ، بال. اول انځور 3 کلمې، کار، انټ، بال. کومه صحیح ده؟ انټ. د انټ څخه به تاسو کرښه را چاپېروئ. فاکس، کار، انټ دوهم انځور. ډیسک، ایګل، بال دریم انځور. ایګل، فاکس، ډیسک څلورم انځور. ایګل، انټ، ډیسک پنځم انځور. بال، کار او فاکس دا شپږم انځور دی. ګرانو زده کوونکو صفحه 84 دی. Write the capital letter A, B, C, D, E, F in your notebooks. Follow the examples. ګرانو زده کوونکو 84 صفحه دی. تاسې ته یې دلته له ای څخه تر اف پورې د انګلیسي غټ حروف لیکلي. تاسې په دغه درکړل شوي ځایونو کې تاسې به همدغه توري دلته لیکئ. ګرانو زده کوونکو له ای څخه تر اف پورې د انګلیسي غټ حروف تاسې دلته ولیکئ. ستاسې دنده څه شی دی؟ ګرانو زده کوونکو له ای څخه تر اف پورې د انګلیسي لوی حروف په خپلو کتابچو کې هر توری 15 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. لکه د بیلګې په توګه دلته تاسو ته یوه بیلګه هم درکړې، په همدې ډول تاسې دا نور توري هم دلته ولیکئ. ګرانو زده کوونکو زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې په وخت سره ترسوئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی او تاسې ډېر څه زده کړی وي. ګرانو زده کوونکو تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.